څلورم نمبر محترمو هغه غش او دوکا په صحبت او صداقت او ملګرتیا کې ده. دا هم دوکه ده چې انسان په ظاهره یو شان او باطن کې بل شان او ملګرو ته او دوستانو ته په دوستۍ کې دوکه ورکول. نو په دې کې به ډېر زیات خیال ساتي، ډېر زیات خیال وساتي. د ملګرتیا نبی علیہ السلام فرمایي المرء علی دین خلیله، انسان د خپل دوست په دین باندې وي چې دوست د څنګه پوډري ته هم صحیح پوډري، که دوست د دوکه بازو ته هم دوکه بازي، که دوست د مجاهدو ته هم صحیح مجاهد، او که دوست د تبلیغو ته هم تبلیغي. نو چا سره چې کینی نو هغه اثر به در باندې کی. نو حضور فرمایي فلینظر من یخاللو، فلینظر من یخاللو، چې تاسو یې کوم کس ځان له دوست جوړي نو مخکې وګوره چې دا سړی څنګه دی. که هغه څنګه ته به داسې نه وي چې یاره ګرې زه ښه سړی یم بس دې دې بد وي که نه، هغه اثر به در باندې خامخا کېږي. نو صداقت او دوستانه د نبی علیہ السلام ابو عقبہ بن ابي معيط نبی علیہ السلام ته دعوت وکړ. نبی علیہ السلام وفرمایل زه دعوت نه قبلومه څو پورې چې کلمه د توحید او د رسالت نه ویلي. وایي ښځه راشه زه کلمه ویم، کلمې وویله. د هغه دوستو امیه ابن خلف نو هغه چې خبر شو چې عقبہ بن ابي معيط خو نبی علیہ السلام غوښتې او کلمه ویلې ده، راغی وي زه خبر شوم تا داسې کار کړی. وایي تر هغې پورې زما ستا وجهي من وجهک حرام، زما او ستا مخ لیدل په یو بل باندې حرام دي. څو پورې چې د دین نه انکار دي نه کړی او دته دې په مخ باندې دوکاڼې نه توکلي. نو دغه ظالم راغی د هغه دوستانې د وجې نه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ نه انکار وکړو، خپل کوشش وکړو په نبی علیہ السلام طرف ته دوکاڼې ورتوکي. نو هغه دوستانې تباه و برباد کړ. الله رب العزت فرمایي ورځ د قیامت به دغه ظالم په خپلو لاسونو چپونه لګوي او بیا به کاش چې ما رسول صلی الله علیه وسلم سره دوستانه کړی وی او دغه کافر سره مې دوستانه نه وی کړی. نو دې کې دوستانه کې به غش ډېر خلک دې په دوستانه کې دوکه کي. ځان درته دوست کې وي منافق، الله دې داسې منافقین نه موږ محفوظ وساتي.